عمران خان وایي له ګاونډیانو سره په ګډه پریکړه کوو چې طالبان په رسمیت وپېژنو که نه. پاکستان لومړي وزیر عمران خان له BBC سره په یوه ځانګړې مرکه کې تایید کړي چې د افغانستان له دریو نورو ګاونډیو هیوادونو ایران، تاجکستان او ازبکستان سره په شریکه د طالبانو حکومت منلو یا نه منلو پریکړه کوي. ښاغلي خان په اسلام آباد کې د BBC خبریال جان مسن ته په یوه مرکه کې وویل د پریکړه به د بشري حقونو په تړاو د دوی ژمنو ته په کتو پر دې بنسټ کیږي چې د افغانستان خاوره به د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي او طالبان به یو ټول شموله حکومت رامنځته کوي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان لومړي وزیر د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو په هکله د خپل هیواد دریځ څرګندوي. د نوموړي له څرګندونو دا هم معلومیږي چې دا په رسمیت پیژندنه به مشروطه وي. عمران خان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان د پاکستان لخوا جوړه شوې یوه ډله ده وویل قطعا نه، بلکې طالبان د شورویانو له وتلو وروسته حالاتو رامنځته کړل. جنګ سالارانو له یوه بل سره جګړه پیل کړه او د هغه وضعیت پایله کې طالبان رامنځته شول او دوی خلکو ته د قانون حاکمیت بیلګه وړاندې کړه چې مخکې وجود نه و. ښاغلي خان زیاته کړه افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو خوښ دی، ځکه په وینا یې دوی سره د هماغسې وینې تویېدنې ویره وه چې د شورویانو له وتلو وروسته په افغانستان کې ولیدل شوه. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.